سلامونه. زمونږ چې کله هم ماشوم وشي زمونږ ورته ډېر زیات تلوار وي چې دا اوس خبرې شروع کړی، ماته یې دادا وویلی، ماته یې کاکا وویلی، ماته یې بابا وویلی. خو کله هم چې دا ماشوم خبرې شروع کړي د دنیا په حقیقت باندې ځان پوه کول غواړي، د دنیا په نظام ځان پوه کول غواړي. دغه ټایم کې ورته موږ وایو چپ شه د چنګیز وي دماغ دې راله وخوړل. د ده تپوسونه په دغه وخت کې څنګه وي؟ دا څه دی؟ ته به ورته وایې چې سپوږمۍ ولې رڼا کوي، دا ولې د شپې راخیږي، که نه؟ بیا به وایي چې دا جهاز ولې په هوا کې ځي، دا خو ګاډی دی، که نه؟ د دې د پایانې ولې چورلي، په څه چورلي، ولې دومره تیز ځي؟ نو که دغه ټایم ته د دې سوالونو د ته غوږ کښېنې د له جواب ورنه کړې، د ذهن منجمد کېږي، د ته به چپ شه نه وی، د ته به چپ شه نه وی، د سوالونو جواب به ورکړې. بیا موږ مدرسې ته ولیږو، د ټول نه مخکې سکول نه مخکې مدرسې ته قاضي صاحب یې په هې او په حې باندې په سواد او په زغاد دومره وټکوي که دغه ځای هم د ده چېرته په ذهن کې سوال لا شي، سوال نه پیدا کېږي چې هغه دغه تپوس وکړي. حالانکې زموږ مذهب موږ ته وایي چې امام په خطبه کې ودروه د هغه نه تپوس وکړه. دلته وروره تاریخ جمیل صاحب دومره غټ دروغ وایي د فرعون په جسم نوې غوښه را پیدا کېږي، بیا په 15 مارچ باندې هغې ته منګکان ور پرېښوده کېږي، هغه خوري. دا خو وروره ساینسي دور دی، خلک په ټیس پوسکۍ ریسرچ کوي، دومره غټه کارنامه کېږي او ساینس دې نه خبرېږي. ولې زمونږ په ذهن کې سوال نه پیدا کېږي؟ موږ صرف د امین ویلو عادت یو، موږ خپل ماشومانان کون ذهنه کړي دي. بیا چې موږ سکول ته ولیږو، په سکول کې وروره یو ډریل ماسټر ولاړي، که ناوخته لاړې هلته یې وډکوي، که وختي تللی بیا د ته هم بانه ګوري، بوټان نه واخله تر د سره پورې ویښتانو پورې دې راځي. نو اوس دلته خو خیر ویښته نشته، خو په هغه ټایم کې د ماشومانانو وي، نه یا به دې یخته ګډوډ وي، یا به دې غوړ کړي نه وي، یا به دې یونیفارم څخه وي، یا به دې نوکونه غټ وي، څه نه څه نقص خو به په یو ماشوم کې وي که نه؟ هلته یې بیا وډبوي. بیا کلاس ته چې یو استاذ وردن نشي، د هغه به اولنی ټکی څه وي؟ خاموش. دلته چې ماشوم غلی ناست وي، خبرې نه کوي او خاندي نه، د دې استادانو ټریننګ داسې شوی دی په دغه ماشوم پسې ځي، د هغه نه تپوس کوي مسله څه ده، ما ته ووایه، زه به یې حل کوم، ولې نه خاندې، ولې خبرې نه کوې؟ هلته اوسه د کلاس نه په ما پورې د خندا کېږي، په ما پورې لکۍ ده، زه ګپ لګومه. دا هغه جملې دي چې د ماشوم بار بار اوري. نو که دلته هم د په ذهن کې سوال وي او ته ورته چې خاموش، هغه هیڅ کله هم دا سوال نشي کولی. تاسو وګورئ چې کوم ماشوم ډېرې زیاتې خبرې کوي، کرلړي وي او قابل هم وي. بله خبره، په دنیا کې جوش چې کوم دي، سره کافران چې ورته موږ وایو، دشمنان ورته وایو، وټ ایور، خو دا حقیقت منل پکار دی چې هغه دې دنیا ته د ټولو نه قابل ترین ماشومانان ورکوي. په دې کې د مور او د پلار څومره کانټریبیوشن دی، د څومره ځان کړی، د ګیډې نه واخله، دا اولې ورځ چې هغې ته پته ولګي چې زما ماشوم په ګیډه شو، او در د اتلسو کالو، سل خو ډېر دي، 18 کالو پورې دی د خپل ماشوم سره څومره خواري کوي. په دې به پر روانه ویډیو کې خبرې کوو. زه یو ډېر لیزي سړی ما، بخښنه غواړم، زه ستاسو سره وعدې وکړم چې دا ویډیو به کوم، دا به کوم، دا به داسې کوم، زه بیا نه یم، خو انشاءالله دا ویډیو ډېره زیاته ضروري ده چې هغو خپل ماشومانان څنګه لوی، وجه څه ده او هغه ولې دومره بولډ وي. نو دا ټولې خبرې به بیا په روانه ویډیو کې کوم. تاسو که د خپل ماشوم نه دا ایکسپیکټیشن لرئ چې دا ډاکټر شي، انجینیر شي، ته د هغه سره دومره ځان وکړوه چې هغه په دې حقیقت باندې هم پوه شي چې ډاکټر وایي څه ته. ته دې اسپتال ته بوزه په وړوکوالي کې چې یاره ته به ډاکټر رغېږي، خو دا اسپتال دی، دا ریډینګ اسپتال دی، دا سیدو اسپتال دی، چې دا ګڼه ویني، د اپریشن تیټر مخې ته دا خلک ویني او بیا دا کنزل ویند ویني، که نه موږ خو نیګیټیو خلک یو، نو بیا به وایي چې یاره دا ډاکټر د خلکو قصاب وي، دغه ډاکټر ته خلکو کنزل کول، دغه خو وایي چې یاره زما سره پیسې نشته. او دې نظام ته چې هغه وګوري، نو که هغه بیا هم یو شوق لري چې هغه به ډاکټر رغېږي او د سیستم په بدله او د خلکو خدمت پکوي، دی به ورلډ کلاس ډاکټر وي، دی به یو ډېر کامیاب ترین او خطرین ډاکټر وي. که یو ماشوم په ذهن کې دا وي چې هغه کرکټر رغېږي، هغه په کرکټ کې سپورټ کوي، که ډم رغېږي په هغې کې سپورټ کوي، خو خپل سوچونه پې مه ورته پیدا. یو خبره زما یاد وساتئ چې ماشوم ته به دا هم نه وایه چې یاره دا څه دی، مړه دی خو نه پوهېږي، که نه؟ چې ته یو ماشوم ته مور و پلار د ماشوم دپاره ډېر اهم دي، خو چې ته ورته په خپله ووایې چې دا نالایقه دی، دی نه پوهېږي، که دی پوهېږي هم دی په ژوند کې هیڅ نه کوي.
نو خپل ماشومانان ډسکریج کوئ مو، هغو ته دا خبرې مو کوئ. دا په ماشوم کې به یو کم 100 خوبیانې وي، ټکه یوه ناکامي یا کمزوري یاده دا ماشوم ته ذهني طور کمزوری کوي. د هغه یو کم 100 خوبیانې چې دي، که نور څه نه وي ډوډۍ خو خوړی شي که نه، وایي یاره زما بچی چې دی ښه ډوډۍ خوري، په ښه انداز یې خوري، ورو ورو خوري. نو دا څیزونه د ماشومانانو سره کېناستل، د هغو نه د هغو ورځ پوښتل چې یاره ستا ورځ څنګه وه، نن څه چل شوی، تا انجوی وکړه که نه کړه که نه. نو په دې طریقه باندې تاسو د معاشرې ته یو ښه انسان ورکولی شي، یو ښه ډاکټر ورکولی شي، یو ښه نایي ورکولی شي، یو تاسو یو ښه انجینیر ورکولی شي. تر بلې ویډیو بیم